ستړي مه شئ ګرانو ملګرو وروڼو او خویندو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاست. ما تاسو ته په مخکینی ویډیو کې د وینا د برخو یعنې parts of speech لومړی برخه یعنې نوم در پیژندلی و، او په دې ویډیو کې تاسو ته کړ در پیژنم چې کړ د وینا د برخو کومه برخه ده او څنګه پیژندل کیږي او ډولونه یې څه دي. نو کړ په انګریزي کې چې ورته verb وایي او په عربي کې ورته فعل وایي. لاندې تاسو وګورئ په غږیزو تورو کې تلفظ هم ورسره لیکلی، یعنې کاف، زورکی او ری. اوس راځو د کړ پیژندنې ته چې کړ دی څه. نو کړ هغه کلمه ده چې یوه کړنه یا پیښه څرګندوي، لکه کول، لیدل، خوړل، تلل، لمبېدل، ورېدل، پیښېدل، کېدل، شول، ویل او خندل او داسې نور. اوس راځو چې د کړ څنګه پیژندل کیږي یا د کړنومي پایونه. کړنومه یعنې مصدر ته وایي چې په انګریزي کې ورته انفینیټیف وایي. نو د پښتو کړنومی 4 پایونه لرلی شي. لومړی پای لام دی، لکه خوړل، تلل، لیدل او داسې نور. دویم پای واو او لام دی، لکه کول، نیول او ښوول. دریم کړنومی په ایدل، دا د کېدل لنډه بڼه ده پای ته رسي، لکه مړېدل، سړېدل، دردېدل. او بله څلورم پای د کړنومي په خپله کېدل دی چې یو مرستیال کړ دی، لکه خفه کېدل او مړ کېدل. نو دا و د پښتو د کړنومي یعنې مصدر 4 پایونه. اوس راځو د کړ هغو 3 مهمو ډولونو ته چې د پښتو د غونډلې جوړښت یعنې جملې جوړښت لپاره ډیر اړین وي. شروع کوو پر متعدي کړ. متعدي کړ چې په انګریزي کې ورته transitive verb وایي، هغه کړ دی چې تل یو سیده مفعول اخلي. سیده مفعول یعنې direct object، لکه وهل، کول، اخیستل او خوړل. دا ټول یو مفعول اخلي. مخکې له دې چې زه بېلګو ته راشم، نو تاسو ته د متعدي کړ 2 ځانګړنې ښیم. یوه ځانګړنه یې دا ده چې په تیر مهال کې متعدي کړ تل له مفعول سره برابریږي، په جنس او شمیر کې له فاعل سره نه برابریږي. او بل ځانګړنه یې دا ده چې ځینې نومځري یعنې ضمیرونه بدلیږي په تیر مهال کې، لکه زه، لکه په دې شین رنګه 4 ګوټي کې وګورئ، لکه زه پر ما بدلیږي، ته پر تا بدلیږي، نارینه هغه پر هغه بدلیږي او ښځینه هغه پر هغې بدلیږي. اوس راځو بېلګو ته. لومړی بېلګه: هغې یو سړی په خپل ګاډي وواښه. بښنه غواړم په رانه هېر شوی، خو خیر. نو دغه وواښه دا د وهلو تیر مهاله وړون دی او له سړي سره برابر شوی. سړی یو ګړی دی یعنې مفرد دی او نارینه دی. له هغې سره دا ووهه نه دی برابر شوی، بلکې له مفعول سره یعنې سړي سره برابر شوی. او دا جمله په تیر مهال کې ده. او که په اوس مهال کې وي بیا کړ له فاعل سره برابریږي، لکه زه کار کوم، دا کوم له زه سره برابر شوی. بله بېلګه: ننګیال یو ګاډی واخیست. دا واخیست په تیر مهال کې راغلی او دا چې اخیستل یو متعدي کړ دی، نو له مفعول ګاډي سره برابر شوی. پوښتنه دا ده چې ننګیال څه واخیست؟ یو ګاډی. ګاډی نارینه دی او یو ګړی دی هم، نو ځکه دا واخیست ورسره برابر شوی. که چیرې 2 ګاډي یې اخیستلی وی بیا داسې راتله چې ننګیالي 2 ګاډي واخیستل، بیا لام پکې راته. نو یو ځل بیا یې تکراروم. په متعدي کړ
په تیر مهال کې له د مفعول له شمیر او جنس سره برابریږي او په اوس مهال کې له فاعل سره برابریږي، لکه د دویمه بېلګه. اوس راځو وروستۍ بېلګې ته. روښان ډوډۍ خوري. دا اوس مهال دی، خوري. نو دا خوري له روښان سره برابر شوی. که چیرې دغه جمله د وروستۍ جمله په تیر مهال کې ووایو، لکه روښان ډوډۍ وخوړه، نو دا وخوړه بیا ډوډۍ سره برابر و، ځکه چې تیر مهال شو. او څنګه چې ما یادونه وکړه، په تیر مهال کې متعدي کړ له مفعول سره برابریږي او په اوس مهال کې له فاعل سره. اوس راځو د پښتو یو بل ډیر خورا اړین کړ ته، هغه لازمي کړ دی چې په انګریزي کې intransitive verb وایي. او دا هغه کړ دی چې د هیڅ څه د مفعول نه اخلي. هیڅ څه د مفعول نه اخلي، لکه تلل، راتلل، لمبېدل او شول. دا چې هیڅ مفعول نه اخلي، نو دا معنی لري چې تل له فاعل سره برابریږي، هغه که اوس مهال وي او که تیر مهال وي. لکه ما په دې شین رنګه څلورګوټي کې یادونه هم کړې ده، یعنې لازمي کړ تل له کړند یعنې فاعل سره برابریږي. اوس راځو بېلګو ته. زه ښار ته ځم. دا ځم د تلل یو اړون دی او له زه سره برابر شوی. دلته کوم مفعول نشته، یعنې داسې نشو ویلی چې څه تلل، بلکې انسان لپاره که نه، فاعل لپاره. بله بېلګه، هغه دلته نه راځي. دا راځي له هغه سره برابر شوی. هغه په ډنډ کې لمبیږي. بریالی له سایکل راوغورځېدو. دغه وروستۍ بېلګه په تیر مهال کې دی، یعنې راوغورځېده، او بیا هم دلته مفعول نشته، نو دا راوغورځېده له بریالي سره برابر شوی. او بریالی نارینه نوم دی او یو ګړی دی، نو ځکه په زورکي ویل کیږي یا لیکل کیږي. او یوه ځانګړنه د لازمي کړنو دا ده چې هغه کړ چې په ایدل یا کیدل پای ته رسیږي، هغه ټول لازمي کړونه وي. او ځینې بیا یو څو لږ ځینې کړونه چې په لام پای ته رسیږي، هغه هم لازمي وي، لکه تلل، راتلل، پرېوتل او وتل. نو اوس راځو د پښتو دریم مهم کړ ته، هغه چار کړ دی. چار کړ درې ځانګړنې لري، او دغه ځانګړنې یې له متعدي او لازمي کړ سره ګډې دي. یو خو مفعول نه اخلي، د لازمي کړ غوندې مفعول نه اخلي. بل د متعدي کړ غوندې زه، ته، هغه، پر ما، تا، هغې بدلیږي. یعنې دغه لومړی دوې ځانګړنې یې له متعدي او لازمي کړ سره یو شان دي. او دریمه ځانګړی دا ده چې کړ او وړون ټولو کسانو لپاره یو شان وي. یعنې کړ ټولو کسانو لپاره یو شان وي، بدلیږي نه. د چار کړ بېلګې ډېرې کمې دي په پښتو کې، خو زه یو څو درته ښیم، لکه ویل، خندل او ژړل. لکه ما، تا، هغه، هغې، موږ، تاسو، هغوی، داسې نور وویل. دا وویل ټولو کسانو لپاره یو شان پاتې کیږي. یا ما، تا، هغه، هغې او داسې نور نه دي خندلي. دا نه دي خندلي هم ټولو کسانو لپاره یو شان راځي. دا دریمه ځانګړنه چې ما پورته یاده کړه. یا د هغه پر مرګ ټولو خلکو ژړل. دا و د پښتو دریم مهم کړ. نو هیله لرم چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي او څه مو ترې زده کړي وي، او د تل په څېر د مهربانۍ له مخې له نورو سره شریکه کړئ. کور مو ودان تر بلې هغه پورې مو په مخه ښه.